د تلفظ 15 مهمې قاعدې په انګلیسي کې. اوله قاعده، که د کلمې په پای کې مخکې له ان څخه د جي توری راشي، په دې حالت کې جي نه ویل کیږي، لکه ساين، ډیزاین، اساین، کمپین او همداسې نور. دومه قاعده، که د کلمې په پای کې بعد له ام څخه د بي توری راشي، په دې حالت کې بي نه ویل کیږي، لکه کوم، دام، کلایم، بوم او همداسې نور. درېمه قاعده، که مخکې له اچ څخه د جي توری راشي، په دې حالت کې جي نه ویل کیږي، لکه های، سای، ایټ، ثاټ او همداسې نور. څلورمه قاعده، د کلمې په پیل کې که مخکې له ان څخه د کې توری راشي، په دې حالت کې کې نه ویل کیږي، لکه نایف، نو، نی او همداسې نور. پنځمه قاعده، که د آر څخه مخکې د ډبلیو توری راشي، په دې حالت کې ډبلیو نه ویل کیږي، لکه رایټ، رانګ، ریسټ او همداسې نور. ستاسو یو لایک زموږ د حمایت لپاره کافي ده.